बच्चा पिन पटाओ या बच्चा पराठा पटाओ आखिर सब क्या शर्की के یاره زما یو کلاس فیلو هغه پرایمري سکول کې اوس یهودین نومې و هغې به ډېره ډوډۍ راوړلې خدای شته چې مونږ به دې پټولې نو اکثر به ورته به یې مور قارېدله چې یاره دا ډوډۍ ستا نه څوک پټوي دا کومه او خاص کر د دې خپلو ملګرو چې زما 15 کاله مخکې یا 13 کاله مخکې د 92 نه تقریبا موږ په یو کلاس کې وو د دې په یو ری یونین باندې او په ګیدرینګ باندې زه دوی ته په دې کې रेस्ट हाउस کې هرکلی وایم شکریه هم ادا کوم چې را دومره مصروف دا د مړي خیار سید احمد صاحب دا او یو د سید احمد صاحب خبر نه نیریږي چې کله به میش راتلو نو وردی په صدر کې وړه خپکیږي دي نه دا سیسې کې ډېر خراب ګرځي دیو جن زه ډېر زیات خوشاله شوم چې په داسې مصروفیات دور کې زموږ د عملګری راجمع شو دوی دا ګیدرینګ وکړو او زموږ مینه کې د ذرې په مقدار کمې نه دی راغلی او هغه شان غب شپ هغه شان چې د نو ملګرستیا یو ځای شي نو دا شوګر هم نارمل شي او دا بلډ پریشر هم نارمل شي په وجه د دې چې دوه هغه کلوز او هغه لوز او هغه د وړوکوالي هغه وخت او هغه کیسې او هغه دغه وکي अब تاسو ښکاري دا د سکول ملګري یو 15 کاله پس د ملاقات دی چې کم د دوه زړه یادونه دي هغه هم راته شو اوس څونه کتونکي مونږ ګوري جو هغه هم دلچسپي شو سیوا شي یاره دا قسم غونډې موږ هم راغونډې کړي ورچوال دور کې اوس لږ ډېر زیات لږ خلک موبایل او دغه کې بیزي فیسبوک باندې د ریل لایف تر شو نو یو ځل زه بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ پروګرام کې شرکت وکړو او ټول ملګرو ته زه هرکلی وایم او نور ته زه دا ما دا میسج دی نورو ملګرو ته چې همدغه شان یو ګیدرینګ وکړي د سره مینه محبت او کم د سټوډنټ لایف چې کم دی نو هغه تازه شي او زه یو ځل بیا د خپلو کم کلاس فیلوګان چې کم دي د هغو بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو فاند سره چې تاسو حق در ملګری تاسو رومان تاسو ته هرکلی وای قدرمنو دا وخت په لوړ دیر ریسټ هاوس کې هم ته ملګری کېم جی زما پسند کې به تاسو دا چې کوم ملګري راټول شوي دي هغه تاسو ته ښکاري دا د سکول ملګري یو 15 کاله پس د دوه ملاقات دی چې کوم د دوه زړه یادونه دي هغه هم راتازه شو اوس څونه کتونکي مونږ ګوري جو هغه هم دلچسپي شو سیوا شي چې یاره دا قسم غونډې موږ هم راغونډې کړو ډېر ښایسته پروګرام یې ارینج کړی دوی سره به خبرې کوو او د دوی چې کم زاړه یادونه دي په هغو به هم بحث کوو په دې کې زیات تر څوک ډاکټران دي څوک پکې روزګاریان دي مختلف فکر سره تعلق ساتي دوی سره به خبرې کوو راځم خپل ډېر محترم زموږ چې کم ټیچر دی سید احمد صاحب اووه کاله ترې مونږ زده کړه کړله د هغې سره به خبرې کوم راځئ مونږ سره جي او دا وخت را سره سید احمد صاحب موجود دی او ماشاءالله دا ډېر بهترین ټیچر دی اووه کاله ترې مونږ ډېر زده کړه کړله او چې کوم هسټري دا یا انګلیش دی ډېره زیات زده کړم دې کړله موږ چې کوم په پروګرامونو کې کوم الفاظ استعمال کړو په دې کې ډېر غټ رول دی ډېر غټ کنټریبیوشن دی ډېره مهرباني سید احمد صاحب یو جهان مننه ستاسو د مخې مونږ خبرې هم نشو کولی خو بهرحال څه به ویل غواړئ جي نن چې کومه غونډه ده ډېره مهرباني اول خو زه ستاسو د چینل یوټیوب چینل پښتو پاینټ شکریا ادا کوم چې راله یو زموږ د پروګرام تم کوریج ورکړو دی تم ښکلا ورکړه نو زه ستاسو د چینل ډېر شکریا ادا کوم او خاص کر د دې خپلو ملګرو چې زما 15 کاله مخکې یا 13 کاله مخکې د 92 نه تقریبا موږ په یو کلاس کې وو د دې په یو ری یونین باندې او په ګیدرینګ باندې زه دوی ته په دې کې ریسټ هاوس کې هرکلی وایم شکریه هم ادا کوم چې را دومره مصروفیاتو باوجود یې موږ له وخت راکړو او په دې کې زموږ د فرمان صاحب عرفان صاحب ډېر اهم کردار ادا کړو نو د دوی هم شکریه ادا کوم او ستاسو د ټي وي چینل یا پښتو پاینټ کوم چې یوټیوب چینل دی د دې یو ځل بیا شکریه ادا کوم سر دا راته ووایه چې ستاسو کلاس کې څونه کلاس میټ وو او نن هم څو راغونډوي دا خو ډېر ګران کار دی دا راغونډول کله چې موږ شپږم جماعت ته های سکول ته لاړو په هغه ټایم کې 62 سټوډنټ وو زموږ سره خو په دې کې چې بیا را کم د بهر نه کم سټوډنټ راغلي دي دا په څه وخت کې دا 70 تم رسېدلي خو چې کله بیا موږ میټرک کوو نو په هغه ټایم کې بیا زموږ 56 سټوډنټ وو نو کتونکو ته به څه ویل غواړئ چې کوم دا وخت مونږ ګوري جي ټول کلاس میټس ته دا دغه ورکوم میسج ورکوم چې تاسو هم دغه شان خپل ملګري یونایټ کړئ او زمونږ را دې یونایټ کېدو د دې ګیدرینګ د دې
په فوش باندې ډېر څه خاص مقاصد دي چې هغه به عرفان صاحب تاسو ته بیانوي. نو په دې کې یوازې دا ګیدرینګ چې دی داسې د واین ډاین پروګرام دپاره نه دی. په دې کې زمونږ خاص مقصد دا دی چې زمونږ کم کمزوري ملګري دي چې هغه موږ په کم طریقه باندې فاینانشلی سپورټ کولی شو، د هغې بچي موږ په ښه طریقه باندې ایجوکیټ کړو، هغو له موږ څه ایډوایس او دغه ورکړو چې هغه هم د دې ښه روزۍ ګټلو او د دې معاشرې او مفید شهریان جوړ شي. صحیح شو، ډېره مهربانه سر، الله مو خوشحاله لره آباد اوسئ. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. دا وخت راځه فرمان صاحب موجود دی چې د دوی په ډېر غټ رول دی، ډېر غټ کنټریبیوشن دی. دا هم بابو صاحب دی، نن سبا ډګري کالج کې دی. نو تاسو به څه ویل غواړئ چې دا راته ووایي چې دا راغونډول خو انتهایي ګران کار دی او څو ورځې پکې ولګېدې په دې راغونډولو کې جي؟ السلام علیکم. ستاسو د پوسټو پوینټ یو جهان مننه چې موږ لم ټیم راکړلو. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. د راغونډولو خو مین خبره تره دا وه چې ما چاته رینګ کوو نو ما به انجوای کولو. نو ما به ورته ویل چې یاره دغه شان راغونډېږو او یو ټولنه کوو او چې ګپ شپ ولګوو، زاړه یادونه چې کوم دی تازه شي د یو بل سره. نو ما له به ملګرو ډېر ښایسته ریسپانس راکولو. په هغې کې سید احمد صاحب دی، عرفان صاحب دی، فواد صاحب دی، عنایت الله صاحب، جمیل صاحب، رؤوف صاحب، موجب صاحب، جاوید صاحب، سبزالي صاحب، وقار صاحب، دغه شان زما نور زړه ته نږدې ټولو ملګرو ما له ښه ریسپانس راکړو. د شپې ناست وم، एकदम مې بس ګروپ جوړ کړلو چې ګروپ مې جوړ کړلو. په ګروپ کې څه نه دی هر ملګري ډېر ښایسته ریسپانس راکړو. نو ما ته ډېره زیاته حوصله میلاو شوله. د هغه ورځې نه وال د نن ورځې پورې زه ملګري دغه ګروپ چې بار بار څه نه دی ګورم چې میسج راغلی دی که نه. نو د مولي صاحب میسج پکې اکثر راغلی، د رؤوف میسج راغلی، دغه شان د جمیل میسج راغلی، د نورو ملګرو میسج راغلی. د سیار خان زموږ سره په ګروپ کې نن سبا ډېر زیات ایکټیو دی. نو ډېر زیات انجوای کوو او ټولو خلکو ته وایم چې یاره د ګروپ په راغونډولو کې خاص کر سپیشلی د کلاس پیلو دې کې ځان له یو مزه ده، یو ځان له یو خوند دی. نو زه ټولو څومره چې کلاس پیلو دغو ته دا دعوت ورکوم چې یاره په دې په راغونډولو کې او د دې په ګروپ کې د دې په ګیدرینګ کې ډېره مزه ده او دا انجوای کوي. دا راته ووایي چې په دې کې هغه ملګري موجود دي کوم به چې یار په معمولي خبره خفه کېده یا به خوشحالېده یا به چا پین پټو یا به چا پراټه پټوله، هغه کیسه خو پکې هم شریکېږي. یاره زما یو کلاس پیلو هغه پرایمري سکول کې اوس ضیاءالدین نوم یې و، هغې به ډېره ډوډۍ راوړلې خدای شته چې موږ به ترې پټولې. نو اکثر به ورته به یې مور قارېدله چې یاره دا ډوډۍ ستا نه څوک پټوي. نو موږ درې وروڼه په کلاس کې وو، نو کله به د یو سړی ته ډوډۍ پټه کړې وه خوړه کله یا بلو. خو بیا زمونږ په شپږم کې یو کلاس پیلو دی د هغې ولی خان نوم دی. ولی خان چې کوم دی موجود دی. نو ولی خان یو پیر سکر ماسټر صاحب پاس والا دی سره د خاورو وبخي. نو ورته وایي ته پاس خپل تعارف وکړه د کوم ځای جو دی چې پاس ورې مړسپانې غوندې. اوس هم زما ورور دی ایسته کې هغه شان مړسپانې ولاړ دی چې دی پاس جو ورته وایي زه د عبدالمدود بابا زوی یم. نو وایي پلار درې ماما ولي وویلو. نو یاره ما ته هغه خبرې نن هم یاد دي. او ځینې ملګري زموږ داسې وو چې یا به نه خفه کېدلو په ګپ شپ باندې. هغې کې زموږ راز محمد صاحب دی. راز محمد صاحب چې کوم دی زما را دوه ملګري تللي وو، عرفان صاحب او امجد صاحب. نو دی د اوسپنې کار کوي که نه سریې د خښتې وغیره. نو دوی ورغلي وو چې موږ پېژنې. یې ورته ویل چې یاره نه م پېژنم. وایي چې زه امجد یم. دی وایي زه عرفان یم. ویل چې ښه جو د چیسه ته یې متنه وکړه. دوی ډېر زیات خفه وو، کلي ته راغله. نو سبا له پسې بیا ورغله چې موږ پېژنې. ویل چې نه. نو راز محمد صاحب چې کوم دی زموږ د کلاس ډېر ښایسته او ډېر ښکلی کلاس پیلو او بلکې زموږ څومره ملګري چې دي که نه په هغه وخت کې موږ څومره ملنډې کړي یا هم پیشاړې کړي د هغه ټیم مطابق موږ هر څه انجوای کړي دي، اوس هم انجوای کوو. صحیح دی جي. یو جهان مننه، ډېر شکریه. پروګرام روان دی او دا وخت راسره جي قاري صاحب هم موجود دی کوم چې زموږ شکولۍ سره تعلق ساتي، د میډیسن کار کوي او د دوی پکې هم ډېر زیات رول دی. څه به ویل غواړئ قاري صاحب جي؟ زه استادو د پوسټو پوینټ شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ په دې شارټ ټایم کې او زموږ د پروګرام ډېر ښایسته ښکلا ورکړه. بلو زموږ چې څومره ملګري راغونډ شوي دي هغې کې چې څومره سیار خان دی، سید احمد صاحب دی او عرفان صاحب دی، عنایت الله دی، فرمان صاحب دی. نو د دو په دې ګروپ جوړولو کې زه د دو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني. موجب صاحب تاسو واپس ویل غواړئ جي د خپل سټوډنټس په حوالې سره؟ ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه او بیا د خپلو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، خاص کر د
فرمان صاحب او د ډاکټر عرفان صاحب او سید احمد صاحب چې دیو دا ګروپ ارینج کو یقین وکړه هغه دور رعایت کو هغه وخت رعایت کو نو زه ډېر زیات د دې خپلو ملګرو مشکور یم او نورو خلکو ته هم دا دعوت ورکوم چې هغه هم خپل داسې ګروپینګ وکړي او داسې خوند والي رحمان صاحب دا راته وایي ستاسو رقم کم پاټونه شي ستاسو نه سپورټ شي جي یره داسې خو څه د دغه زما ته ذهن ته څه نه راځي داسې څه ناخوشګوار واقعه یا داسې څه ذهن ته زما اوس په دې وخت کې څه نه راځي ډېره مهرباني جي تاسو به څه ویل غواړئ مختصر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ستاسو د چینل ډېره شکریا ادا کوم او خاص کر د پښتو پوینټ چې تاسو موږ ته په دې ګران وخت کې او په دې سخت وخت کې ټایم راکړو ډېره مننه او په دې ګروپ سازېدو او د دې په دې راټولنه کې د عرفان او د فرمان ډېر غټ رول دی مخکې ورته موږ ډېر رایې ورکړی سید احمد صاحب ته خو لکه عملي شکل چې دی نو فرمان وله ورکړو او زه ډېره شکریا ادا کوم بل د دې نه دا فایده ته موږ عوامو ته او زموږ دې ملګرو ته چې نن سبا ډېر سخت او دغه ټیم دی د چا سره ټایم نشته هر سړی بیمار دی د شوګر او د بلډ پریشر خو چې کله دا ملګري یو ځای شي نو دا شوګر هم نارمل شي او د بلډ پریشر هم نارمل شي په وجه د دې چې دوی هغه کلوز او هغه لوز او هغه د وړوکوالي هغه وخت او هغه قصې او هغه دغه وکړي نو په دې باندې ډېر ښه دغه شي ډېره مننه جي شکریا جي ستاسو به څه پیغام وي جي مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې زه ستاسو د پښتو پوینټ ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او د دې پروګرام کوریج ورکو بیا زه زموږ چې کوم لنډ ملګري دي او خاص کر سید احمد صاحب فرمان صاحب چا چې په دې ګروپ فارمیشن کې ډېر غټ کار وکړو او دا ټول ملګري راغونډ کړه نو انتهایي زیات زه خوشحاله یم چې موږ دلته یو ځای شو او هغه وختني یادونه موږ تازه کړه او دا زموږ د بعض ملګري داسې و چې تنګول به ډېر کول په وخت کې خو اوس زموږ ډېر ښه ملګري دي او ټول نه غټ ورانکار کې نیکزاده و دا وایي دا چې دا ډېر زیات تنګول کړي دي او بالپینونه او دغه یې پټ کړي وو انتو پکې دویم نمبر و لکه زه چې رینکینګ کوم نو اول نیکزاده دی بیا عنایت الله دی انتو نه عنایت الله او بل دا ټول ښه یاران مې فرمان و څه شو دا زما ډېر ښه یار و سید احمد صاحب و دا اورېده او یو د سید احمد صاحب خبر نه هېرېږي چې کله به میچ تلو نو وردي په صدر کې وړه خفه کېږي دي نه دا اورېده او بل زه لکه دا نه سبا چې دا دومره ګیدرینګ پاسبل شو دا د میډیا په وجه شو که دا موبایل نه وی واتساپ نه وی نو دا ګیدرینګ ډېر زیات ګران و نو زه بیا هم د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دې پروګرام نه راغلی او ښکلا هم وله ورکړه ډېره شکریا سبزري صاحب راته په څنګ کې موجود جي پولیس ډپارټمنټ کې دی دا راته ووایي جي چې دا ملګري راغونډول او بیا دا داسې بهترین ګیدرینګ کول دا خو ډېر ګران دی پوه شوې څه ویل غواړئ جي پښتنو ته هغه سټوډنټانو ته جي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې زه ستاسو شکریا ادا کوم چې پښتو پوینټ تاسو زموږ له وخت راکړو او دې پروګرام مو ښکلا ورکړه ډېره د خوشحالۍ خبره د 25 سال بعد دا ملګري ټول راغونډ شوي دي دې کې په مختلف شعبو خلک کار کوي ډاکټران پکې دي پرنسپلز پکې دي په پولیټیکل بیس باندې خلک پکې دي هر قسم خلک په دې کې دي کاروباریان پکې دي خو نن زه داسې محسوسوم چې دا هم حق کسان دي کم چې زموږ اشلېدلې چپلې او اشلېدلې جامې وې نو د یو بل سره دغه عهدې او دغه موږ بالکل نه محسوسو ډېر ښکلی ماحول دی ډېره ښکلې مزه یې وکړه او په دې کې خاص کر زه د کمیټۍ واره د عرفان صاحب سید احمد صاحب او خاص کر د فرمان د دې شکریا ادا کوم د جمیلو چې ردیو دا پروګرام جوړ کړو موږ ته وړوکوالی دوباره رعایت کړو ډېره مهرباني ډېره شکریا فرمان بھائی رسم موجود دی جي او فرمان بھائی څنګه چلے صاحب کې ښه ملګري کم کم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ټول ښه ملګري دی خو خبره داسې ده چې اول ستاسو او ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم او په دې مصروف وخت کې چې کوم دی داسې ملګري را دغه شو را جمع شو موږ ته پته ولګېده الحمدلله په دې کې ډېر کسان داسې دي چې په ښه حدود دي نو زموږ خو مسافري لکه زیات وخت مسافرۍ کې تېر شو 15 سال تقریبا خو لکه داسې څه مشکلات یا دغې اذان کوي لکه خبره مختصر وو نو که داسې څه مسله یا دغې نو انشاءالله دا کسان پکې دغه داسې نو چې بلا ججک چې کوم دی هغو سره موږ دغه کولی شو ډېره مننه شکریا جي شکریا تاسو به څه ویل غواړئ جي مختصر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله ټول نه مخکې ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلی او زموږ دا لنډ وخت مختصر دغه دا کوم اذان کېږي که نه نو ډېره مهرباني دا ټول داسې دغه ملګري دي چې دا خبره ډېر وخت بعد ملاقات ته وشو څنګه چې خوشحاله شوې که نه ډېر الحمدلله ډېر خوشحاله شو دا خبره بس د جمیل ته لږ د غوسې ما چې دا بس چې چم که نه او نور الحمدلله بس ډېر ښه وخت خو تېر شو الحمدلله ټول خو چې روغ مټي او ډېر ملګري پکې دا خبره سب مسافر دي څوک څه دي دا خبره بس الله پاک دې ټول ژوند ورکړي ټیک ده جي
تو دلته بر ته غول په بل طرف پر تو بنارس کې به دغه قیمه په خړ کې برانو یو بل پر زور هغه وخت هغه دغه پای پس مخفي حقیقت ته زم چې خفي پسې هغه چې کم وخت کم دغه کم مزه پای کې کنه اوس په دې کم ژوند کې چې کم ژوند دی زموږ ټول مصروفیت دی ټول مشینی ژوند دی ټول دغه ډیر زیات دغه په هغه وخت کې چې کم ته کم سکون او کم دغه واغه اوس نشته دا موږ څومره ملګری دي چې زموږ یو ورځ دغه خبره خو کول دا وړه مخه زه وبې کو موږ په هم کې لسم کې ورته ښکاري او زمونږ غاره صدو والو زمونږ ځان یو ګروپ زمونږ په کې جګړه وکړه امجد او فرمان او دا اوس ګورم ټول غره اوس په دې وخت کې یو ځای یو کنه او په هغه وخت کې لیونتوب یو دغه یو ځان یو سوچ د انسان ځان یو دغه ځان یو دنیاي په هغه کې موږ جګړه شروع کړې او په دغه کې په ګراوند کې د باسکټبال ګراوند زوړ سکولو په هغه کې موږ لګیاو چې دا کوم جوړ کړو په دې کې موږ له سجره وته هغه چې زره وته مې چې خریلال دې کسي چل هو شو چې هغه ته جګړه وا موږ چې خلاصول هم نشو استادانو هم نشو خلاصول فرمان ولر ټولو هغه وخت هغه دغه چې موږ سوچو چې کوم په کم لیونتوب کې په کم دغه کې روانو او اوس یو ګور اوس یو بل څه دومره زیاته مینه لکه د ورونه زیاته کلاس پیلو په خپل مس کې ورونه زیاته مینه دغه پوه شوي دا ولې هغه وخت هغه دغه چې کمی هغه تیر شي خو هغه وخت پس بیا سړی ته هغه وخت بیا سړی د ناراضي دغه په سړی ارمان کې سړی پسې دغه کوي پوه شوي اوس خو هغه دغه نشته دور نشته د لکه ماشومان هغه دغه نشته اوس موبایل دی ټول څومره چې ماشومان ټول موبایل سره په موبایل کې دی په دغه کې دی موږ هغه لوبې کړي شوټیم کړي دي پوه شوي هغه ګیټه هم کړي دي دغه هم کړي دي هغه وخت هغه شونه نشته او هغه اوس هغه یادګار پاتې شو پوه شوي هغه به چې بیا برام نشي داسې نه او دا ولې سپیډ دور روان ټول ټکنالوژي درته زه بس تاسو ډیره مهرباني شکریا جی شکریا امیر صاحب تاسو مختصر جی الحمدلله تاسو ډیره شکریا خاص تاسو د ټیم او زموږ د خاص کر زموږ ملګرو فرمان الله صاحب سید احمد صاحب او عرفان الله صاحب دې خاص کر شکریا ادا کوم چې ملګری 15 کاله پس یو ځای کړه او هغه زاړه یادونه تازه کړه دا خو بیا چرته په ژوندګۍ کې نه هېر کېږي که نه نو ماشاءالله ډېر یو زبردست خوند دی ډېره غټه مزه نو ټولو ملګرو ته ریکوست دی چې انشاءالله داسې پروګرامونه انجوای کړي واپس خپل یادونه تازه کړي او دغه خپل مخکینی ژوند چې دی هغه مخې ته راشي نو ډېرې غټې خبرې دي انشاءالله او دې سره نور بله خبره هم کومه چې انشاءالله دا خو زموږ د دنیا دغه دی خو د دې سره د دین په باره کې هم کوشش کول پکار دي ولې چې دنیا شي نه دا زموږ مقصد ضرورت دی او مقصد چې کوم دی زموږ دین دی د دین دپاره لږ زیات کوشش پکې کول پکار دي چې زموږ نه خپله د دنیا په وجه باندې دین چېرته هېر نه شي ولې چې د دنیا زندګي ډېره مختصر ده او د مرګ نه پس چې کومه زندګي را روان ده او ډېره لویه زندګي ده نو د هغې دپاره لږ زیات کوشش پکار دی انشاءالله چې د هغوی دپاره ټول ملګرو په خدمت کې عرض دی چې انشاءالله خپل وخت قیمتي کو انشاءالله او تبلیغ کې کله نه کله وخت لګو سروزه او خپل وخت کې انشاءالله خپل کلي کې چې کوم اعمال په ټول ناول خو ورته رحمان ستا ډېره شکریا ادا کوم ستا د یوټیوب چینل انشاءالله زه به نن سبسکرایب کوم ډېره شکریا ادا کوم ستاسو چې زموږ د پروګرام نو ښکلا ورکړله د هغې نه علاوه زموږ په دې کلاس کې چې دی نو د راغونډولو چې کومه سحره ځي نو هغه سید احمد صاحب دی عرفان صاحب فرمان او نور چې کوم ملګري دي د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تقریبا 20-25 سال پس یې مونږ راغونډ کړو او یو داسې ښایسته ګیدرینګ یې جوړ کړو مونږ خپله ډېر 9-10 کاله سړي یو ځای سبق ویلی نو هغه د رونو شانتي یو بل ته ګراني نو دیو زیاته شکریا ادا کومه چې دیو مونږ له دا موقع راکړله او یو بل سره کېناستو زاړه وختونه م رایاد کړله یو بل ته هم ډېر وران نومونه وویله او ډېر د هر یو ملګري سره دا چا بیل بیل ایکسپیرینس لکه دا دغه زما خواته ولاړ دی نو ډېر ملګرو سره زموږ داسې یادونه دي چې هغه نه هېرېدونکي یادونه دي نو ډېره شکریا ادا کوم دې ټولو ډېر ښکلی پروګرام دی هغه ولسته به سوی واسټرنټانو ته کم چې اوس چې کوم دور دی جي د اوسنۍ زمانې سټوډنټانو ته دا ویل غواړم چې لکه مونږ دلته وخت تېر کوم کلاس کې وخت تېر کړی و نو په هغه ټیم کې زمونږ د خپل یو بل سره چا څه به لږه نالګي راتله چې مونږ به طرفداري کوله او صدو وله او شیکولۍ وله او پلانې دا به هم کوله خو چې کله مونږ پوه شو نو هغه مونږ په غلطه په هغه ټایم کې لکه ملګری کلاس فیلوز چې دي نو هغه د رونو مثالي او یو ځای سړی چې دی نو زیات ټایم 8 یا ګنټې هره ورځ سړی په یو کلاس کې تېری و زه اوسنو هلکانو ته وایم چې خپل وخت مه ضایع کوئ د یو بل سره کوآپریشن کوئ د یو بل سره مطلب په غم ښادۍ کې شرکت کوئ او څونه ملګري چې دی هغوی سپورټ کوئ که هغه مالي سپورټ وي اخلاقي سپورټ وي نو هر نمونه تعلیمي سپورټ وي د یو بل سپورټ کوئ نو مطلب بیا به وروسته خوشحاله یې ٹھیک ده جی یو جهان مننه ډېر شکریا په واسطه الله هم لرا خوشحاله اوسئ عنایت صاحب رسمسن کې موجود عنایت بھائی تاسو افیس ورواله جی زاړه یادونه باندې علیکم عطا رحمان صاحب استادو پوسټو پوینټ ډېره مهرباني چې موږ لم ټایم راکو موږ به دا وایو چې موږ کلاس پیلوګان ماشاءالله په سکول کې چې څومره وو
تقریبا 63 کسان بیا له میټرکه پورې څه کمې 2 سنه نه سیټ کېدلو نو 56 پاتې شو زموږ په کلاس کې لکه په سکول کې زموږ کلاس چې کم دی نو دا د ټولو نه مس کلاس و لکه استادان به چې پاله سره زموږ پیریډ ته تنم نه ښودو دا ولې نه ښودو دا دې ولې نه ښودو دا واړه ډېر پکې ورانو جي د ننګرهار یو استاد هغه کلاس له راغلی نو د وړو تنګ کو نو لاړ هېډ ماسټر راپسې راوځ د وچ و هم اوس په پاټشه الله دې وبخي چې بای دا کسان زه کلاس نه لم هغه راغی نو موږ ته ډېر قار شو نو هغه ویل چې زه به تاسو له ټالونه ایسې وشلم چې په دې کومو ټالونو تاسو ځانګئ او بل د دې پروګرام کې زه د فرمان الله صدو احمدو سیارو عرفانو لکه دې کسانو پکې تقریبا ډېر انټرسټ وکړو دا واړه راټول کړه او دا واړه که نه وی راټول شوي 25 سال تقریبا وشو نو موږ تیتر بیتر شوي په دې کلاس پیلوګانو کې صرف ما زه او فواد او فرمانو او احمدو او جمیل پکې نه و دا ټول نه پکې دله سړی دا سعودي کې و او رینګ هم نه کړه سعودي نه وسه پورې نو دا کسان صرف زمونږ رابطې کې دی او دا نور به حساب خوا دې خوا میلاو شول که د عامو خلکو که دا پروګرام نه وی شوی نو کېدای شي موږ د نور هم د یو بل نه لرې شوي وی اوس هم خو مینه مضبوطه شوه که نه نو ماشاءالله چې په دې کې راټول شو نو موږ په یو بل باندې هغه ړم بېرته وبس کي اعتماد هم پیدا شو په یو بل د دې نه پیسه ډاډ هم ورتلی شو خو زموږ په دې کلاس کې ځینې کسان دي چې تقریبا 25 سال اوس ښه په ښه دوم دي څوک به ټیچران دي خو اوس هم دا کلاس خویونه پکې دي لکه امجد ووایه جاوید پروفیسر دی جاوید پروفیسر دی خو روان دی جی امجد صاحب رسم پسند کې موجود دی جی ټیچر دی دونه مې په کمر ځخلم امجد صاحب ماشاءالله ډېر ښایسته ګیدرینګ دی او خدای شته یو په دوه خوشحاله شو نو څه به ویل غواړئ جی امجد صاحب السلام علیکم له ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې راغلی او مطلب زموږ په دې ګیدرینګ کې یو مزه واچېدله که نه کوریج په ذریعه سره او بیا زه دا وایم چې یاره زه نن ډېر زیات ښه محسوسوم چې مطلب 25 سال بعد مونږ دوباره میلاو شو او د یو بل خیر خبره مو واغستو انشاءالله د دې غونډې سره زموږ دا پیدا ده چې مونږ به همیشه انشاءالله چې ژوندي یو نو مونږ به د یو بل خیر خبر اخلو او بل معاشرې له پکې دا دغه ورکو چې مینه محبت خور کوي په معاشره کې نو انشاءالله ژوند به آساني او د یو بل سره تعاون وکړو امجد صاحب دا راته وایي تاسو خو ماشاءالله ټیچر یې نو تاسو کلاس کې ګورئ هغه زړه مینه د ماشومانو هغه څنګه وي جي دا خو به ترمنځه بس هغه داسې وخت دی چې د هغې پسې مونږ ډېر زیات ارمان کوو که نه خو واپس نه راځي په وخت کې ناپوهیتۍ او ژوند هم صرف هغه ژوند وي سړی چې کله غټ شي او دې ژوند ته داخل شي نو مطلب دا دی چې ذمهواریان وي که نه او بوجونه نو موږ اوس کوشش کوو چې کم سے کم امینه خو د یو بل څه وکړو دغه راغونډه هم چې کړې ده که نه نو دغه ماشوموالی بیا نه راځي هغه به ټول عمر یو دغه وي ډېره مهرباني مونځ ټایم دی مونځ ورته کوو جي او انشاءالله پروګرام لا روان دی مونږ سره اوسئ جي قدرمنو مونځ ورته کوو ماښامني ټایم دی او نور خبرې اترې هم کوو راځئ جي قدرمنو څنګه چې تاسو وګته مونځ وخت به او پروګرام لا روان دی دا وخت راته سیار بای موجود دی کوم چې زموږ شکولې سره تعلق ساتي د سره هم خبرې اترې کوو سیار بای دا راته وایي نن چې کوم تاسو ګیدرینګ وکړو دا کوم کلاسمیټ یو ځای ته راغونډ شو نو د دې مین مقاصد څه وجي ولس ته کې دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې زه ستاسو د پښتو پاینټ چینل شکریا ادا کوم چې بلې مصروفه وخت تاسو واخیستو زموږ بلې پروګرام کې شرکت وکړو زه به تاسو دا وایم چې دا زموږ دویم پروګرام و د دې نه مخکې موږ په 5 مې باندې یو پروګرام کړو کوم د موږ تعارفي پروګرام و د ملګرو او په هغې کې زموږ کم ملګري د دې لپاره چې هلې ځلې شروع کړې مثلا فرمان الله سید احمد عرفان الله هغوی دا یو ګروپ جوړ کړو او ملګري اکټیو کړل او بلې ګروپ کې شامل کړل او موږ پروګرام وکړو دا زموږ دویم پروګرام دی دا پروګرام چې کوم دی دا زموږ د یو خپل د خوراک پروګرام پې کړی چې خپل ټول ملګري کې شرکت وکړي زموږ تعریفي پروګرام چې کوم نه په اولني پروګرام کې شوی نو یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ پروګرام کې شرکت وکړو او ټول ملګرو ته زه هرکلی وایم او نور ته زه د ما دا میسج دی نورو ملګرو ته چې همدغه شان یو ګیدرینګ وکړي د سره مینه محبت او کم د سټوډنټ لایف چې کم دی نو هغه تازه شي او زه یو ځل بیا د خپلو کم کلاس پیلوګان چې کم دي د هغوی زه ډېره شکریا ادا کوم ډېره مهرباني جي یار بھائی ډېره شکریا ډېره شکریا فضل بھائی راسره موجود دی زموږ کلیوال دی او دوم د دې پوره حصه ده د دې ګیدرینګ دا راته ووایي جي چې ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام تاسو ارینج کړو خدای شته چې دا څونه موږ ولس ګوري نو هغوی له هم مزه ورکوي نو اوس دا سلسله شروع شوه
تاسو سټوډنټان را ټولېږي چې موږ پرې غواړي نو سبب یې غواړي چې ملګرو سره میلاو شي. نو ډېر بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو د دې چینل شکریا ادا کوم او بل د تورمان صاحب په ډېر دغه باندې ایشوز باندې باس کې انټرټینمنټ هر ځای کې حاضري نو یوټیوب باندې چینل لري هغه هم چې کوم ویورز ګوري او دغه کېږي نو فالو کوي پښتو پوینټ ودا تورمان او ډېر سورې وکړو ډېره مزه یې وکړله خاص کر د پرمان او سید احمد صاحب او سیار چې دوی ډېر اکټیو دي عرفان الله صاحب دی د دیو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی موږ راټول کړو او ټول یې یو ځای کړو او ډېر زیات خوند یې وکړو په دې ورچوال دور کې اوس لږ ډېر زیات لږ خلک موبایل او دغه کې بیزي فیسبوک باندې د ریل لایف ته راوستو دغه ته راوستو لکه ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر زیات مزه وکړه. یو جهان مننه ډېر شکریا الله مدره تاسو به څه ویل غواړئ جی؟ السلام علیکم. زه خو د مختصر خبر به زه وکړم دا ټول ملګري د ټول شوي ډېر زیات خوشحاله یم او ما خو ډېر په سختۍ سره چې خبر چې سکول ته تلم معذوره وم ډېر تکلیف به وتا ده که نه؟ تکلیف سره تللی راغلی یم. دا راته ووایه چې اوس روزګار څه کوې دا راته؟ اوس شکر الحمدلله پولیس لاین کې کلاس 4 هم یم او ټیلر هم یم شکر الحمدلله. نور څه وینا صدقه نشته وایي بلکل سم ما پېژنې اوس مې ولیدې پهله ځل ډاکټر عرفان صاحب ورځ پسند کې موجود دی او دا هم د دې ګیدرینګ ډېره ښایسته دی جي. عرفان صاحب دا راته ووایي جي چې نن چې کوم تاسو غونډه وه کوم ګیدرینګ وشو کوم کلاس میټ و ټول یو ځای ته راغونډ شو کومې ګیلې شکوې تاسو یو بل ته کېښودې ملاقات هم وشو دا د دې مین مقاصد څه او بل د دې به ولس ته څه پیدوي جي؟ داسې ده جي زمونږ د دې رییونین او د دې راغونډې خاص اغراض و مقاصد دي. دا مونږ داسې نه دی چې بس را جمع شو روټۍ مو خوړو ولاړو. زمونږ مقصد دا دی چې په زمونږ په شپږم کې 64 ملګري وو او چې لسم هم کو 56 ملګري وو. مونږ کې مختلف ملګري په مختلف عهدو دي په مختلف ډپارټمنټس کې جاب کوي. مونږ دا وایو چې هر سړی چې په کوم ډپارټمنټ سره هغه وابسته دی په کوم ځای کې هغه جاب کوي هغه د خپل پوزیشن په بنا باندې د خپلو ملګرو د هغوی د وروڼو خویندو د هغوی د بچو خدمت وکړي. لکه مثال په توګه زموږ پکې به یو ملګری سید احمد صاحب دی هغه په سیکنډري سکول کې پرنسپل دی. جاوید صاحب لیکچرر دی په ډګري کالج کې. موجب صاحب سی ټي استاد دی یا زموږ کې سبزالي صاحب چې کوم دی هغه ایس آی دی په پولیس ډپارټمنټ کې دی. داسې سیار صاحب په بارمل کې دی. داسې مختلف ملګري په مختلف ډپارټمنټس کې دي. کلیم صاحب په مایننګ ډپارټمنټ کې اسسټنټ دی. څوک ټیکنیکل جابس کوي. نو موږ دا وایو چې هر سړی مطلب د خپل کلاس فیلو دغه د وروڼو خویندو دغه د بچو رهنمایي کولی شي د هغو خدمت کولی شي. مثال په توګه زه اوس په خپله په کې ایم یو کې ډایرکټر یم ټیک شو. زه په میډیکل ایجوکیشن سایډ باندې یم. زه د خپلو ملګرو ته وایم چې یاره تاسو کې چا د میډیکل ایجوکیشن حوالې سره چا ته رهنمایي پکار وي زه تاسو رهنمایي کولی شم. دویمه خبره دا ده چې د دې مقصد د دې نه بړ کر که مونږ کې څوک یو ملګری مالي طور کمزوری دی مونږ الحمدلله مختلف ملګري په ښه پوزیشنو باندې مونږ وایو چې هغه مونږ فاینانشلي سپورټ کړو. د چا په خپل ډپارټمنټ کې جایز خدمت کول د هغوی د وروڼو خویندو د هغوی د بچو رهنمایي. زمونږ دا سفر په 2 مراحلو کې و. یو د پرایمري او بل د های سکول. بیا د های سکول هغه دا چې شپږم نه تر لسمه پورې ډېر میچې وري هغه هلکان بیا یو بل سره ښه تعلق ساتي د یو بل سره غم خادي پالي او د ټول د یو بل د ژوند د هرې لمحې نه خبري ځواني مې د دې وجې نه مینه محبت هم ډېر زیات سوایي او د هغه ټول د ژوند د ټول صورت حال نه خلک خبري. په دې وجه باندې دا ډېر اهمیت لري د انسان په ژوند کې څرنګه چې د انسان پر زندګۍ کې په تعلیمي کیریر کې د کریکولم وی ټاکي د انسان د میټرک سرټیفیکیټ څنګه اهم دی نو دغه شان د هغې ملګري او د هغې هغه کلاسمیټ ډېر اهمیت لري. موږ خو به خپل ملګري لیدل را لیدل خو داسې باقاعده ګیدرینګ زموږ نه و شوی او زموږ دا ملګري به غالبا چې مصروف به څوک په خپل تعلیمونو کې موږ مدرسې ته لاړو بیا د هغې نه بعد ډېر وخت د خپل کلي نه هم چې سال عمر تېر شو او یو بل هم لیدلی نه و نو اوس دې کې داسې ملګري موږ ته بل لکه زه په چوټۍ رالم الله سوی چوټي به وه خو چوټي نه ملوي سخته روګري و نو چې به چې رالم چا سره به ملاو شو چا سره به هم له سامونه ونه شو نو هغه اوس ما ته چې څوک ملاویږي یاره وایي ته موږ نه پېژنې لکه دا زموږ غلطي نه ده یا مطلب دی چې بس هغه ذهن دغه شوی دی وخت هم بار تېر کړی دی ډېر وخت بار تېر شوی نو اوس هم له سامنے کېږي نو لکه په دې خوشحاله شو چې اوس خو چلو ملاو شو که نه لکه ډېر عمر بعد ملاقات وشو او انشاءالله چې اوس خو موږ سیول طرف پبلک طرف به ملاویږو بار بار به هم له سامنے به کېږي یو بل سره ملاویږو ملاقاتونه به کوو نو دا ډېر ښکلی پروګرام